او یو ځل حضور پاک د مکې نه طائف ته نو په لاره یو ځای کې د سار منځ کوم صحابه سره دي نو د نصیبین د عراق پیریان په لاره تېرېدل دا لیلة الجن مته شپږ ځله شوې ده چې په لاره تېرېدل د حضور پاک تلاوت یې واورېد مشرکانو دا پیریان چې تلاوت یې واورېد ودرېدل چې نبی علیہ السلام منځ خلاص که دا نبی علیہ السلام د تلاوت د اورېدو په وجه خدای مسلمانان کړ نو واپس خپل قوم ته لاړل قوم ته څه وایي انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا ناشنا قرآن مو اورېد د هدایت نه ډک مونږ خو په ایمان راوړو بیا به الله له شریک نه ګڼو رونو غټه والې ده اوهو احکامات دي غټه والې ده واقعات دي پکې غټه والې ده عقایدونه ډک دي ولې لویه معجزه ده د دنیا نظام زندگی ده پکې ټول قانون ده پکې انفرادي اجتماعي یو لوی نظام غټه والې ده تر قیامت پورې جاری ده ځکه نه د عیسایانو تپوسو کې د عیسی علیہ السلام معجزه راته وښایه غور عیسی علیہ السلام غټې غټې معجزې وې مړي به جم دي کول په برګي به لاس راخ کې جوړ بشو لون له به په مخ لاس راخ کې پسترګو ټیک بشو زه وښایه هغه چې هغه وفات شو معجزې وسره لاړې موسی علیہ السلام معجزه راته وښایه نشي خوان اخو هغه سره لاړ او که موږ نه څوک تپوسو کې چې موږ ته د حضور پاک یو معجزه وښایه نو یو بچی به پاسم د قرآن شریف تلاوت به شروع کړي دا د حضور پاک معجزه ده نبی علیہ السلام فرمای وی د کم پیغمبر معجزې چې لګي امت به لګي او چې د کم پیغمبر معجزې ډېرې امت به ډېرې وی زما معجزه د قرآن په شکل کې غټه ده او دایمي ده امید لرم چې امت به مې ډېرې او قیامت پورې دایم وي ټول وایي الحمدلله قرآن دومره عظیم کتاب اوس برا شو خپل څلورمې خبرې دقه مدرسه کې د قرآن خدمت کېږي دې مدرسه کې د چا خدمت کېږي جواب راکې شوق سره وایه د قرآن خدمت دمې خو پکې نه ګډېږي لکه څوک سړي خو پکې چورلکونه نه وایي نه څه پکې کېږي وایه شوق سره د مړه سم جواب غواړم یار یاره لرې که دا لوډ سپیکر دواړو جواب نه راکوي څه پکې کېږي اشابه د قرآن نوم په ډکه خوله لري چې الله خوشحاله شي او څو ماشومان پکې فارغ شو ما ووایي څونه 45 45 واړه فارغ شو پې خوشحاله یې که خفه یې ځکه خو راغلی الحمدلله ټول وایي الحمدلله اسرونو الله به نن څونه خوشحاله او دا الله فرشته بنن څونه خوشاله رب ذوالجلال بنن څومره خوشاله او دا الله فرشته به څونه خوشاله چې په دا ولی جان قاری صاحب او رده د مرګرو نه نن الله 540 قرآنو ته د قرآن رڼا ورسول زما قسم د الله په ذات قسم د تخرم چې د رسول الله مبارک دراتلو مقصد دقه چې قرآن امت ته ورسوي زما قسم د الله په ذات د رسول الله مبارک د پیغمبر مقصد دقه دی چې قرآن ورسوي د قرآن تشریح خلقو ته وکړي سنت ورته وایي دا څیزونه دي ترکت فیکم امرین ایوی دوه څیزه مې درته پرېښي دي لن تضلوا ما تمسکتم بهما چې تر څو مو پې منګولې لګولې ګمراهان کېږئ منه د رسول الله مبارک سره چا مینه شته د چا مینه لاس اوچت کې ماشاءالله اوس لاس کته کې نو چې هغه سره چا مینه ا دروغ وایي که رښتیا وایي شوق سره وایي او چې څوک وایي دروغ وایي کافر رسول الله مبارک رښتیا وایي الله وایي رښتونه دی او د مکې کافرانو به هم ورته رښتونه وي امانتګر به یې ورته وي خبره داسې ده که نه هغوی ورته امانتګر وي جاهلیت زمانه کې او رښتونه یې ورته وي او صادق دی مصدوق دی رسول الله مبارک چې کومه خبره کوي رښتیا ده او وایي دوه څیزونه مې پرېښودل چې چا پې منګولې ولګولې ګمراهان کېږي به نه یو د الله کتاب او یو زما سنت زما قسم د الله په ذات چې رسول الله مبارک دقې له راغلی دی نه دی له چې چا د زمیندارۍ چلونه وښایي
دیل نه دی راغلی چې چاته د ګاډي ډرایوینګ وښایي، دیل نه دی راغلی چې چاته د پټو کار وښایي، دیل نه دی راغلی چې چاته تجارت چل وښایي، دیل نه دی راغلی چې چاته د دنیا څیزونه وښایي. سله راغلی دی چې قرآن و سنت خلکو ته ورسوي. دا د پیغمبر د راتلو میشن. جبریل دقې له راغلی دی. په دا مدرسه کې اقا کار کېږي چې د کم د پر رسول الله مبارک راغلی دی. په دا مدرسه کې هغه کار کېږي چې کم د پر الله جبریل نازل کړی دی. په دا مدرسه کې هغه کار کېږي چې کم کار د پر رسول الله مبارک غاښ مات شوی دی، وینه مبارکه وتې ده. او په دا مدرسه کې هغه کار کېږي چې کم کار د پر رسول الله مبارک د طائف په سفر کې زخمی شوی دی. څه کارو؟ د قرآن رڼا، رسول، توحید، رسالت، قیامت، احکامات، قرآن رڼا، دا رسول. دا مدرسه کې هغه یو چون کار کېږي، هغه یو چون یو پوټې غوندې کېږي، یو پوټې غوندې کېږي، خدمت کېږي. نو مینه رسول الله سره چې د چا وي د هغه به د مدرسې سره مینه وي، او که د رسول الله مبارک سره چا مینه نه، مدرسې سره مینه نه. څوک چې د مدرسې دشمن دی دا د الله دشمن دی. څوک چې د مدرسې دشمن دی دا د رسول الله مبارک په جامه عمله کوي، دا د هغه په دین عمله کوي. دا ظالم دی، دا ظالم دی، دا سم نه دی. مدرسو سره مینه به کوو. د څه د وجې نه؟ دې وجې نه چې ولی جان صاحب محتمم دی، دې وجې نه چې دې مدرسه کې زما د رب قرآن ښودلی کېږي. نو چې زما سره چا مینه، زما خبرو سره به مینه کې بني وایه، او چې زما خبرو څوک خدمت کوي زه به پې خوشحاله یم او که نه. نو دې مدرسه کې د چا د خبرو خدمت کېږي؟ وایه د الله. نو الله به خوشحاله کې بني خوشحاله. پام کوه، پام کوه. بچی راولی عالمان کې، بچی راولی حافظان کې، او مدرسې سره خدمت وکړي. اسې نه چې قبر کې د کېدي بچي او مخ د له قبلې ته کې، او پرشتې د له مخ دا بل خوا کې، خوا که مخ دنیا کې خو دې قبلې ته کنزل کول. دا قبله چې د تکم ملا خول هغه ته هم کنزل کول. د دې قبلې بیان چې کومه مدرسه کې کېدا، مدرسې ته هم سپک قتل. اوس د مخ قبلې ته کړی دی اخوشه بیا به څه کوي؟ او چې د قیامت پر ورځ باندې د رسول الله مبارک حوض کوثر لروان شي، الله دې موږ ټول بوت دی کی، او فرشتہ دې د مټو نشي چې رخصه خواشه نجی خدا ما پیغمبر دی. زه خو دنیا کې پدا عاشق هم دروغ وی عاشق نه وي. دې پیغمبر دین کې د تکم مولا رسو هغه ته کنزل کول، دې پیغمبر میشن چې چا چلا هغه ته کنزل کول، دې پیغمبر راول شوی دین چې کوم مدرسه کې خودل کې دا هغه ته سپک کول، دشمنی دې وسره کوله. اوس د حوض کوثر لذي ضرب شه بیا بسکه خدای دې اون شرمای. مدرسې سره د چا مینه د لاس اوچت کوي، ماشاءالله لاس کته کوي. علماء سره به مینه کوي الله د پاره، قاریانو سره به مینه کوي الله د پاره، حافظانو سره به مینه کوي الله د پاره. لاسونه ولا خپل د خدای د پاره. ماته د خدای دین رسي، ماته د خدای قرآن خي. 15 سال بچی را قرآن خوانه کړل. دا 15 سال بچی چې جبه لقي او خو څومره لوی خبره ده. او بلا د مدرسې سره امداد بکوي. یاره زه خو ډېر خوشحاله شو ځکه زه یو کال 2 کاله مخکې راغلی صرف دلته یوه کوټه، دلته وکالته وه دقه ځای وه هغه شته، اوس هم هغه ما وی کاروانه شوې دونه کمرې جوړې شو. اوه پروس کال نو دغلته مې کړو، خو پروس کال نو غالبا چې بل کال پروس کال راغلی، پروس کال راغلی ما وی که 2-3 کاله پکې شوي. ګوره څونه کار وشو، څونه خدمت وشو، څومره مې خوشحاله شوله، مې خوشحاله شو. د مارونو په دین چې مسلمان خوشحاله شي دا مسلمان دی، او چې په دین مسلمان خپه شي دا مسلمان نه دی. دا ښکلی شکل چا را کړی دی؟ شوق سره جواب غواړم، نور شوق سره غواړم. دا ښکلی سترګې چا را کړی دی؟ دا ښکلی مخ چا را کړی دی؟ انسانیت چا را کړی دی؟ روغ صحت چا را کړی دی؟ مرض د چا په لاس کې دی؟ بچی چا را کړی دی؟ اخلی بسوک د دنیا جون چا را کړی دی؟ مرګ د چا په لاس کې دی؟ دا ښکلی مبارک پیغمبر چا را لېږلی دی؟
او دا قرآن چا را لېږلی دی او د انسانیت چا را کړی دی دا الله به خوشحاله او که خفه کوو به څوک وایي خوشحاله او لاس اوچت کې ماشاءالله او لاس کته کې او که څوک وایي چې خدای خفه کوم هغه هم لاس اوچت کې ماشاءالله دا خو مسلمانان دي شکر الحمدلله ټول وایي الحمدلله نو الله په دې خوشحالېږي چې بچی قرآن ته کښېني الله په دې خوشحالېږي چې بچی دین ته کښېني الله په دې خوشحالېږي چې د الله د قرآن د مدرسې مدد وکړي په خبره پوهېږې نو کوو به مدد که نه له د اخلاص نه به مدد کوو انشاءالله او ټول دې مدرسې ته کله کله راځئ دا بچي ورسره کښېنئ 2 منټه ماشومان به درس کوي که نه هسې کله کله راځئ ورسره کښېنئ او په دې نیت راځئ چې یاره دلته خدای دې بچو سره کښېنم چې قرآن ښیي یاره الله که قیامت کې دې بچو سره یو ځای کړم که قیامت کې دې الله د دې قرآن والا سره یو ځای کړم بس دا نیت زبردست دی نو امداد به کوو مدرسې سره څوک به امداد کوي ماشاءالله بس ولی جان صاحب څه شوی لکه مدرسه دا تاله داسې قوم خدای در کړی دی هسې د دې علاقې کره پورې او د ګردونوا دا خلک زما ډېر خوښ دي دا د علماو ډېر قدرمند دي او دوی د علماو بیانونو ته ډېر په شوق باندې کښېني او زه چې کوم جومات ته لاړ شم جومات راته ډک ناست دی ډېر مینه ماته معلومه ده دا چې څومره ښکلی ځای او دا جومات دا هر څه دا د دې خلکو محبت دی رب دې دله د دې محبت اجر په دواړه جهانه ده رب هم بچي په دنیا او آخرت کامیاب کا او الله ستاسو مالونه لږ یا ډېر په دې مدرسه کې قبول کا یو سړی په کراچۍ کې یو مولانا صاحب لا لږ امداد راوړو نو هغه امداد کې څه چکلو نو هغه قبول نه کړ دا سړی ورته وایي سړی وی مولانا صاحب دا پیسې والا ورې داسې سړی به بیا ونه مونې چې دونه پیسې درکوي مولانا صاحب دا پیسې والا داسې سړی به بیا پیدا نه کړي چې دونه پیسې درکوي هغه ورته وی بھائی جان داسې سړی به هم پیدا نه کړي چې د آرامه پیسه درته واپس کوي داسې به هم پیدا نه کړي مدرسه کې چې د پیسه ولګي دا خدای ته قبوله ده دا الله ته منظوره ده دا قبوله ده دا خدای شکر ادا کا زنده باد زنده ګوره څونه ښکلی واځ وکړه او دا بابا زنده باد وایه ماشاءالله علماو سره چې څوک مرسته کوي مینه کوي خو الله پې خوشحالېږي وړه د اخلاص نه به ټول مینه کوو که نه او پیسې به م ورکوي انشاءالله الله دې دا مدرسه کامیابه کړي الله دې وله ترقي ورکړي الله دې وله برکتونه ورکړي او تاسو له خدای د دنیا او د آخر خیرونه او برکتونه او خوشحالۍ درکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول یو دل درود شریف